څنګه کړی شو چې ته موږ وخندوو نن چې سرې ته مو وخندئ دارې به تو وخندوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي سړی ماشه جوړې تکړه یې پیت ښه دی دا څه ټوله دی حاجي دا د کاغذونه مغزونه هو ته څه د لخت نخره پور شه خو کاغذونه شنون ټولوي سپکار یې سپکور یم خو ډېره ښه ده دا د مونږ تکړه هغه محصل دی چې شاید مخکې تاسې د ده اواز اورېدلی وي د ده هغه ټوکې ټکارې مو اورېدلې وي نن په داسې یو حالت کې دی چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی او سفاکاري کوي تو ډېرې ټوکې شیان مو اورېدلي دي سید وی چې زوال په وال سره لمنه کم ورکې دته فرقې ورکو راته ته ډېر څه لمنه کم خو ته مته په دا پاتې کې رلی و چې د مته خبره ورکړي نو ته یې مه خبره څه کوي چې خلک کړي غاږ ټکې وکړه ما وایه چې رژندی خو دو ته چې کوم بټونه موته په ناخ کې ورغه د دې کره پر کې دا مې یو بټ شته یو برنه ور د غره تاریخ په ساره خو ناخ په دریوت کې چې مزدګار من دور رانوت ستر کې دی اسره سره وشند دی आवाज کې کړي موته وي چې په څه ته چې خرید دان مې د عزت سم سفر نه خو دورته چرسه مت گئی ببار بخمال خط تر ولګا که پیسې نه سره خط مار لګه جوړه خط لدونه بسره مخته سره کم خو چې تو زونه ورسای ته په می سپاری زدا غو خونه چلو کې سارم کو غزونه ورته ټول نور چا کم یو می اجي صاحب محترم امو خب چې او چې نیروغله وز بیا کو غزونه ټول بیا پر دې مزدوري کا اقتصاد می خراب تا اوس تاسو نه مننه کوم چې مو سکونځي نه رولې دا د خپل لګیاون تاسو سرولې تاسو نه ډېر مننه خوشحال اوسئ سلامت اوسئ تاسو په موږ نه حق لرئ باید حق مو ادا کړو څنګه کړی شو چې ته موږ وخندوو نن چې سرې ته مو وخندئ دارې به تو وخندوه څه رقم د وخندوم زه چې تو سرې زړه کې نو خندل څه خلته خندل خو سلخ کیس منه یې که نه خندل خو یو دی چې دا شاید دروغله دا شاید دروغله عجیز یا عجیز یې ښه دا شاید دروغله الله دې کامیاب لره الله دې ونیزې الله مو د خوشحال لرې الله مو د وچلې خوشحال شي و بؤسئ اوس یې وخنده وکړئ موږ لیدونکو ته دا د خدای پاک روکړي چې خدای دې قدرمن لیدونکو دغه تکړه محصل دی ډېرې ښې ټوکې او ټکارې کوي نو خبر شو چې دا اقتصادي وضعیت خراب وي او څه کومک مو وکړلو د دې سره موږ اصلي مقصد خندا وه چې تاسو ته هم خندا درکړو دا مې اوس خوشحاله کړو راځئ موږ سره واوسئ السلام علیکم صاحب سړی ماشي جوړ تکړه دا دې ښه ده ښه جوړې داسې خړ پړې ته خو بیخي یو شی دې نه معلومېږي دا څه کاروبار کوي دا ټول د پنډیتوب کو مطلب پنډیتوب کوي سیمټ لري خلک او برو خلک وي او تبا پر وځي کور روزګار نه رښتانه خو بس دا سیمټ کې موږ ژوندۍ مراکه تیر شو څه خدای پاک مهربان دی هر څه وکړي یو پښتنه وکم وکي ونه دې خو اجازه ده اجازه ده څنګه کولی شو چې موږ ستا په دغه شونډو باندې خندا راولو چې نن ګرد پتال ده نن خاورې پتالې دي څنګه کولی شو تا په شونډو باندې خندا راولو بس خو څرنګه تاسو په زړه کې ښکلا وي څرنګه تاسو په زړه کې مینه وي موږ ته راکړئ موږ تاسو کوم خپل حال ووایو موږ وخندو چې تاسو هروغه خبره وکړئ موږ وخندو که نه چې وکړم زه ما نه څه غواړې ته ماته خندا راکوي خو زه به دا ووایم چې نور خندا منده شته نه خندا وخت تېر ده اوړه خو ګران شول غوړي ګران شول بوره ګرانه شوه داسې خلک شته چې هغه غریب هېڅ نه لري کور کې او سوال کوي سوال ته سیخ شول اوس مونږ چې خپله دا یعنې خوله شپه ورځ نه وځي والله چې زه ورځې زر وګټم که 10 روپۍ په 10 روپۍ چې پکې نور پاتې کېږي نو ټوله ورځ لګیا ورځ سیمټ خالي کوو برو نو موږ ته په جیب کې 1 روپۍ نه پاتې کېږي ځکه چې اوړه 20 ورته وختل وره دا 6 ورته وختل 20 ورته وړي په بشکا مخته په هغه وتله سو داسې وغه چې مطلب 20 ورته وخته وړي کې بشکا لستیرا بیا لسویل سو ته وخته خدای پاک مهربان ان شاء الله موږ راتلونکی ښه لرئ موږ به انشاءالله راتلونکی ښه کېږي د هر څه به الله پاک انشاءالله سم کړي ورو ورو به سمېږي څنګه کولی شم تا په شونډو باندې مسکا راولم یو ټوک ووایه چې ته ټوک ووایه چې موږ وخندو څنګه ټوکه درته ووایم څرنګه تا په زړه کې خو ټوکه یاسې مطلب ووایه چې پوه شوې زه داسې وایم
چې زه پیسې درکوم چې په اخلي کور کې په وای خلا بس خدای دې تا صحیح ده بس خدای دې تا عطا لري خدای دا دې پیسې خدای ارشه ته نشسیر ته خدای دې دښمن په اوس خندا کولای شي موږ لیدونکو ته ها ولې دا څه کار دا چې ته موږ غریبان سره همدردي کې نو خدای پاک تاسو سره چې کومه مدد کوي خدای پاک تاسو سره دا وکړي خوشاله اوسئ خدای پاک دا وکړي چې د افغانستان خاور ملت جوړ شي امين او انده دې پر ټول ملت چې کوم نه جوړ شي ان شاء الله خدای مهربان دی ته نن موږ د فراتلې ته خوري کاږي ته ټول بدن چې موږ ګورو یو ځای دې روغ نه دی ټول سیمټو کې بندیان ته په خوله کې د هم سیمټ دی په ارزه کې ته موږ د پر نه اتلې او موږ چې نن تاسو په شونډو باندې مسکا راول تاسو را باندې کومک وکړو تاسو خوشاله کو او هغه لیدونکو خوشاله کو دا دې پر خدای تاسو کامیاب لري د غریبانو سره کومک کوي خدای دې تاسو کامیاب لري او ان شاء الله چې تاسو سره کومک کوي ان شاء الله چې هر سړی به تاسو سره مطلب کومک کوي ځکه چې تاسو غریبان ته ورکوي مړو ته نه ورکوي تاسو هغه خلک کومک کوي چې د غریبانو څخه سلامت اوس موږ لیدونکو ته یو د زړه د اخلاصه چې دردونه مردونه نه وي پکې داسې یوه خندا وکړه داسې یوه خندا به ته وکړم چې والله که خندا راځي ځکه چې خندا وخت ده نه نه ده زه پوهېږم چې موږ په وطن کې دردونه دي زه پوهېږم چې موږ په وطن کې مشکلات دي او ستونزې دي د خندا وخت نه ده مګر موږ کوشش کوو چې هم تاسو په شونډو باندې خندا راولو هم د لیدونکو په شونډو باندې خندا راولو غریبانو دې موږ په زړه باندې خندا راولئ نو تاسو خلکو سره کومک کوئ د غریبانو سره خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ کور دې ودان څه خدمت وکړم زه خدای په امان مخته دې ولې ځان لرې کوي ته به خړ شې خړ به خیر دی خیر دی تا نه زګره شکر کوي فاهم وایا چې څه دې په خپل زړه کړې دې په خپل زړه کړې السلام علیکم کله چې سره ماشي جوړ تکړه بیا دې څه ده په جوړې څنګه نو ته وچې شونډې ناسې یو شی هم نشته شونډې دې وچ پتري نیولې دغه ځای دا ولې ستړي نه راشي څو روپۍ دې ګټې تر اوسه پورې اویا روپۍ مړۍ دې خوړلي موږ لاره باندې تېرېدو چې ویده غونډه ویده ویده وې څنګه کولی شو موږ تا وخاندوو نن څنګه کولی شو تا وخاندوو پیسې درکو خاندې دا به وکړو دا دې پیسې اوس خندېدای شي خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ اصل مقصد مونږ تاسو را کومک کول او ستاسو په شونډو باندې مونږ خندا راوستل امین خوشحاله اوسئ بیا هم بیا مونږ لیدونکو ته اوس وخندا ډوډۍ دې وخوره سامان دې کور ته واخله صحیح ده السلام علیکم غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني راوست ټکا جوړ ټکا زیات ښه ده ژوند ښه ده خیر مې ول دی ښه جوړې څو روپۍ دې ګټلې تر اوسه پورې اتیا لاس اتیا که اتیا لاس لاس کا مثال इसमें बोर रहा गोड़े मंडाई में 100 रुपया लास्ट करता ना जेमन गलो टाइम में भरोसा ऐसे हाल के तरफ पैसे ورکه شوی دي کاکا څنګه کاش موږ ته وخندو ولا خندو زکه چې خاص ویډیو کې نیولې دي ورو کې نیولې دي دا غریبین خلک کاکا څنګه کړای شو چې ته وخندو موږ ته دا خبره وکړه بس خندو دا څه دي چې په وخت راشي چې ویډیو دی وروي هغه ویزو اټول اورز دني وګرځي دا بالکل څومره سړای 100 روپۍ یا 80 روپۍ دی لاس میړو چیرې شي بس بیندا زندگی دو بیا که د بنګینه منګینه رسو خدای و باشي او بل سامان دومره جګدا چې مخکې دا بورې نه و شپږ سو اوس 200 تر غوړي
ولسنیم سو او تلسنیم سو دا پیپا داسې شوه دې ته په زړه خورې ګوي چیرې وخوندې ته څه یې ولا خندونه کې خو په زوره به خوندو خیر په زیره په دا خاطر نه چې نور خلکو ته هم خندوي کنه هر هم خوشحال شي په دا خاطر نه کوم یو څه لاخ ماکس کو سکا کا بس دا خدای کې پیسې کیدي خدای خو دې پر سودو وکا صحیح شولا بالکل اوس موږ دوی دا خندو وکا موږ له دوی دا خندو وکا دې پر خخ شول شو خشول شي دې پر باید خخ شول بیا ولا دې موږ اصل مقصد ها دغه دی چې هم تخ شول شي هم د موږ له دوی کې خشول شي او په خله خندور شي تاسو ته خیر در کې اسلام کې زیر کې امين خشول شي فرمان دګران وطن پګران ولست څکړې دي څنګه ګلا دا زمانه ونکړي چې